پاکستان څنګه د افغانستان پیسو ته سترګې پټې کړې دي؟ د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه تازه عمران خان څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په اقلیمي چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي جان کیری سره په لیدنه کې یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شویو پیسو ازادېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عمران خان په دې لیدنه کې د افغانستان د اقتصاد د پاشل کېدو پر مخنیوي او د دغه هیواد د کنګل شویو پیسو پر بیرته خوشي کېدو ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان له اوسني حکومت سره تعامل د افغانانو د اقتصادي او مالي سرچینو ازادېدل ډیر مهم دي. عمران خان تر دې وړاندې هم د امریکا له حکومت او له نړیوالې ټولنې څخه ورته غوښتنه کړې وه. د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم د افغانستان د کنګل شویو پیسو ازادېدو غوښتونکي دي. هیواد ته د اسلامي امارت په راتګ سره د امریکا د افغانانو نږدې 10 میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړې ده. امریکا بیا ویلي کنګل شوې پیسې نه ازادوي خو له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. ورته مهال د پاکستان بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي هم یوه هفته وړاندې ویلي و چې د افغانستان شتمني باید آزاده شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.